لسلن تازه او زبردست خبرونه. سلامونه لیدونکو، دا لسلن تازه او مهم خبرونه تر اخره وګورئ. طالبان د حکومت له زندانونو څخه د خپلو 1000 نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج سفیر رایس ویلسن ویلي دي چې د دوحې د هوکړې پر بنسټ طالبان په راتلونکو څه کم 10 ورځو کې د دې غوښتونکي دي چې د افغان حکومت له زندانونو څخه شاوخوا 1000 نور بندیان هم خوشي کړل شي. امرالله صالح د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې امنیتي ځواکونو ښار کې د حقاني شبکې هغه غړي نیولي دي چې خوست ولایت کې په هدفي وژنو کې لاس درلود او اوس مهال کابل ولایت ته راغلي وو. د ننګرهار مدني فعالانو د یوې غونډې پر مهال د اوربند غوښتنه وکړه. د ننګرهار ولایتي مدني فعالانو او ولسي خلکو له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتل چې اوربند اعلان کړي او افغان وژنه بنده کړي. کورونا په تیرو 24 ساعتونو کې 40 کسان له کوویډ-19 ناروغۍ مړه شوي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 232 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې ورسره پر یادې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 40,000 او 133 ته رسیدلی دی. او د روغتیا وزارت زیاتوي چې په همدې موده کې 20 کسانو د یاد وایرس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اشرف غني شیندي او ډاکټر عبدالله بیرته راټولوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله د سید اسحاق ګیلاني کور ته ورغلی دی او د سید اسحاق ګیلاني څخه د سولې او ملي یووالي په برخه کې د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کړې ده او د ګیلاني د دریځ هلو ځلو او مبارزې ستاینه وکړه. ایران 40 افغانانو ته د ریل پټلۍ روزنه ورکوي. د ایران د ریل پټلۍ ادارې مشر ویلي دي چې د هرات خوف ریل پټلۍ پرانیستي سره سم به د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې 40 کارکوونکو ته روزنه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غني د کورونا د دویمې څپې له راتګ وروسته افغان حکومت په بهرنیو هیوادونو کې له افغان طبي متخصصینو څخه د همکارۍ هیله کړې ده. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت ته په پام سره وایي چې وسلوال طالبان او نورې ترهګریزې ډلې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې عمده مسؤلیت لري او زیاتوي چې د مرګ ژوبلې اکثره قضیې د یادو ډلو له لوري رامنځته شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ویلي دي چې بې جوازه سیم کارتونه په منظمو جرمونو کې کارول کیږي. له همدې امله پولیسو د یادو سیم کارتونو پلورونکو ته خبرداری ورکړې ده چې د یادو سیم کارتونو له پلورلو څخه ډډه وکړي. تر اوسه سلګونه قطعې سیم کارتونه ټول شوي او په تړاو یې 3 تنه نیول شوي هم دي. او اخیری خبر هم د سالنګ په اړه دی. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره یوازې د بار موټرو پر مخ بنده شوې ده. چارواکي وایي چې دغه لویه لاره نن سهار د درنو بار موټرو پر مخ تړل شوې ده. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا لسلن تازه او مهم خبرونه مو تر اخره ولیدل. که د دې لسلن تازه او مهم خبرونو په اړه نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریکولی شئ. د لا ډیرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب هیر نه کړئ. تر بیا او بلې ویډیو په لوی الله مو سپارم.